बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په خوب کې د پیشو لیدو تعبیر څه ټوټل لس تعبیرات به تاسو مخې ته بیانوم. ظاهره خبره ده چې کله انسان په خوب کې پیشو ویني نو پیشو بیا مختلف حالتونه کې دي شي نو مختلف حالتونو په وجه باندې د هغې تعبیرات هم بیا مختلف وي. ډېر عجیبه تعبیرات دي. اوس مثال طور پر عام پیشو لیدو یا دغه شانتي توره پیشو لیدو یا دغه شانتي سپینه پیشو لیدو یا دغه شانتي سوربخنه پیشو لیدو یا د پیشو حمله کول په خوب کې یا دغه شانتي پیشو چې کوم دی په خوب کې تاسو باندې چک ولګي یا پنجې ولګي یا دغه شانتي په خوب کې تاسو پیشو وزغلوئ یا پیشو تاسو په خوب کې وهئ او د هغې نه علاوه په کور کې تاسو پیشو وینئ یا دغه شانتي پیشو بچي وینئ ډېر شی. نو د دې بیا مختلف تعبیرات دي. نو مختلف تعبیرات مختلف حالتونه دي. مختلف حالتونو په وجه باندې بیا د دې تعبیرات هم مختلف وي. راځو اولنی تعبیر طرف ته. په خوب کې عام پیشو لیدو دا چالاک مکار اور دوکباز انسان طرف ته اشاره کوي. دغه شانتي دویم نمبر په خوب کې توره پیشو لیدو دا دشمنی حسد او شیطانی وسوسو طرف ته اشاره کوي او دغه شانتي د ښځې او خاون په میانځ کې د اختلاف هم علامت دی. دریم نمبر په خوب کې سپینه پیشو لیدو دا بظاهر یو کس داسې چې هغه تاسو سره نرمي کوي لیکن دنه هغه فریب کوي تاسو سره او دغه شانتي دویم تعبیر دام کې دی شي چې یو قریب انسان تاسو چې کوم قریبي کس دی هغه تاسو ته دوکه درکړي دا د هغې علامت هم کېدی شي. یعنی په خوب کې که چېرې سپینه پیشو وینئ یعنی داسې کس دی چې هغه بظاهره تاسو سره نرمي کوي لیکن دنه هغه تاسو ته فریب کوي تاسو ته دوکه کوي. دغه شانتي څلورم نمبر په خوب کې سوربخنه پیشو لیدو یعنی مکمل سره نه ده لیکن سروای طرف ته مایل ده څنګه چې دا کوم ته برون کلر ویل کېږي. نو کچری داسې پیشو تاسو وینئ داسې کلر والا نو دا بد اعتمادي فریب او دغه شانتي د دوست د بېوفایي طرف ته اشاره کوي. پنځم نمبر په خوب کې پیشو حمله وکړي نو د پیشو حمله دا د دې علامت دی دشمن د طرف نه نقصان ملاوېدو علامت دی او دغه شانتي د بیماری کې د مبتلا کېدو علامت دی. لہذا کچری تاسو باندې په خوب کې پیشو حمله وکړي نو دا د دشمن د طرف نه د نقصان علامت دی او دغه شانتي د بیماری علامت دی. لہذا پکار دادا چې د داسې نقصان نه د بچ کېدو لپاره د بیماری نه د بچ کېدو لپاره منګه صدقه خیرات کو. اسې منګه پکار دی چې صدقه خیرات کو ځکه چې په حدیث شریف کې راځي الصدقه ترد البلاء صدقه چې روان څومره مصیبتونه دي هغه لرې کوي. دغه شانتي شپږم نمبر په خوب کې پیشو تاسو باندې چک ولګي یا پنجې ولګي نو دا د ډېرې اوږدې بیماری علامت دی. دغه شانتي د غم علامت دی او د ډېر غټ نقصان علامت دی. نو په دې باندې صدقه خیرات پکار دي. اووم نمبر په خوب کې پیشو زغلول د مشکل حسد او د دشمنۍ نه د نجات ملاوېدو علامت دی. دغه شانتي اتم نمبر په خوب کې پیشو وهل دشمن باندې د غلبې علامت دی او دغه شانتي چې کوم غل دی چې کوم چوری کې غلا کې نو د هغې د نیسلو علامت دی. یعنی دا غل په خپل غلا کې نشي کامیابېدی کې چې تاسو ته ستاسو په کور باندې ډاکه لګي غلا کې دا غل به چې کوم دی هغه نیسلی کېږي دا د دې علامت دی. دغه شانتي نهم نمبر په خوب په کور کې دننه پیشو لیدو دا د غلا علامت دی. یعنی تاسو په کور کې غلا کېدی شي یا دغه شانتي د غلط نظر هم علامت دی. یعنی بد نظري ته چې ویلی کېږي په کور باندې تاسو د چا نظر هم کېدی شي. نو پکار دا ده چې په دې حوالې سره صدقه خیرات وکړو. په کور کې شری دننه تاسو پیشو لیدلی نو دا د غلا طرف ته اشاره کوي یا دغه شانتي د بد نظر طرف ته اشاره کوي. دغه شانتي لسم نمبر په خوب کې د پیشو بچی لیدو ډېر شی بچی لیدو دا د وړو مسایلو طرف ته اشاره کوي. یعنی غټ مسایل نه بلکې واړه مسایل د انسان په هر چا په ژندګي کې داسې واړه مسایل راځي دا دومره غټه خبره نه ده. او دغه شانتي دویم تعبیري یو ښه تعبیر دی چې په خوب کې د پیشو بچی لیدو دا خوشخبری طرف ته اشاره کوي. دو تعبیرات دا د انسان په حالت باندې منحصر دي. یعنی که چېرې حالات صحیح وي نو دا خوشخبری طرف ته علامت دی او که چېرې حالات لږ خراب وي نو دا د چوټې موټې مسایل طرف ته اشاره کوي. یعنی غټ مسایل نه دي بلکې مختصر واړه مسایل دي. بهرحال دا ټوټل 10 تعبیرات امید کوم چې دا تعبیرات مو په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.